السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجون لول درود السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ومن لرستاز طول بخير وعافية سروي. لم خشال بعد لرا ننزل من وظيفة مختصرة أو خاص أو فايدة من دا وظيفة دا وظيفة در سره پورا وګورئ او که تاسو نوی د چلن هم در سره فالو کې خیخي وظیفه د پاره او که تاسو وظیفه پورو ګورئ انشاءالله پورا فایده به حاصله شي او طریقې کار به هم تاسو ته معلوم شي. طریقې کار ډیر آسان دی. دې وظیفې دپاره 5 وخته مونځ کونه ضروري ده او چې مونځ وکړي نو هغې نه بعد دې دا دعا چې د یو پیري ووایي لاسونه به اوچت کړئ او دا دعا په مونځ کې چې اخري تحیات کې کینې هم ویلی شي او مونځ نه بعد هم ویلی شي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. چې کم سړی واده نه کیږي نو انشاءالله هغې سړي ته به د واده اسباب برابر شي. امید ده انشاءالله چې په وظیفې باندې به پوه شوي یئ او دا وظیفه در سره نور مسلمانانو وروڼو سره هم شیر کړئ چې هر چېرته وي د ثواب په نیت سره. د دې فایده به دا اوسي چې انشاءالله ستاسو کار به زر وشي. امید دی چې عمل پې وکړئ او مخکې ته هم شیر کړئ. مع السلام.